بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب جلال. خدای خو ګوره کارسب زرا اعظم وینورډ تر اعظم سي وینورډ پروګرام کوله هو ها کارسب دومره تو وایا چې موږ په ټایپینګ کې څو قسمه ټایپینګ لرو. kinds of typing kind of typing سره څه دانی دی لکه دوه قسمه دي. معنا عموما دریم دي خلک په انګلیسي او فارسی ورسې او ځکه عموما په افغانستان کې چې موږ کوو د موږ لپاره څو دي دوه دي او نړیوال لپاره خو دې 1500 شي او زموږ کار نشته خو زموږ دوه دي یو انګلیش دی او بل شي پښتو دی. نمبر 1 موږ کوم کې کار کوو انګلیش ټایپینګ دی دا کنه انګلیش ټایپینګ دی او لپاره سیکنډ څنګه دی کار سیب پښتو ټایپینګ دی یو نمبر انګلیش ټایپینګ دی بل شي دی پښتو ټایپینګ دی. خکر تاسو ته لږ کیبورډ راوړو چې عملیه ته مخه چې هم ویډیو تاسو درکوم هم چې دی کار سیب په هر کیبورډ کې درې دانی روغانی معنا دا دغه نه دا لیک راخې د ستا درې دانی دي خو خل لیکي دا اول سر کې چې دا کوم دا یو دوه درې راغلي کنه یو دوه درې دا به موږ نه حساب ته ولې کوم قانون کمپیوټر نو ولا کیبورډ چې لري ولا یو درې دلته ورکړي پام دی ورته غني نو د موږ مین روتیز نه شروع کیږي د انګلیسي نه موږ سره درې دانی شری روغانی معنا درې دانی خطونه مو سره کار شری خطونه مو سره کرخه مو سره عادت ویل کیږي پاسنۍ برخه کوم برخه پاسنۍ برخه انګلیسي کې ورته ویل کیږي اپر رو یا ورته ویل کیږي ټاپ رو خو په پښتو کې څه کچې پورتنۍ برخه کارسه دا منځن او د دوم ته ویل کیږي منځنۍ برخه او د اخیانه ته ویل کیږي چې وروستۍ برخه دا غدري برخه د مسر کارسه مونږ به لومړی چې زده کوو منځنۍ برخه چې لومړی برخه منځنۍ برخه ستای ز شو غنه د سې ز شو مثال دا پته لګي چې سپاس شي او لاندې شي صحیح ده کنه معنی د یو ځای ته دواړه چې کول شي ټارګټ کول شي صحیح ده کنه موږ د منځنۍ رو چې کو زده کوو منځنۍ رو موږ څنګه زده کوو کارسه دې بټن ته ورور د بټن ته دیفالت دا د شي نه مازه دا ورنو به دي خبرې کوو ګوره د اف بټن ته وره دی باندې سي علامه ده کارسه او په دې باندې علامه ده نو په یو بټن علامه نشته دا ولي دا دې علت دا دی کنه کارسه دا له شهادت ګوته ده دې اړخنه دا شهادت ګوته په دې بټن کې خو سکی په دې اچ باندې په دې بټن باندې کارسه دې کې دا علامه ده کنه دا بټن دا ګوته په کې دا شهادت ګوته اوی دا په دې اچ باندې شو کنه او دا بل بټن په څه باندې راځي په کې باندې راځي او دا بل په ال باندې راځي ګوره او دا په کې باندې راځي دا په ال باندې راځي دا په دې دوه ټکو باندې راځي پام دی ورته نو معنا دا شهادت ګوته په دې راځي او د دې اړخ نه دا شهادت ګوته په شپه باندې راځي دا په افرازي ګوره اف نه به خو چې اوله کې اس ا دی به اس به ډي دا شهادت ګوته په شپه باندې شو اف باندې شو دا وایي کار څه په جنه کنه خصي کار څه اوسه دا ګوره دا شهادت ګوته په جې باندې شو دا شهادت ګوته په چی باندې شو ها جی باندې شو جی باندې اوس ګوره دینه دی خو چې شه دینه دی خو ګوره اشته پاسو ګوره دینه دی خو ګوره شهادت ګوره دی خو چې شه اشته معنا دا چې اش په دې بټن و په دې بټن باندې او دې بټ د دې شهادت ګوته نه دی خو چې شه جی دی معنا دا بټن په چی باندې په دې باندې دا دې زکو بس دا دې زکو بس کارو